الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو قدرمنو، ډیرو پښتنو، ډیرو ننګیالو او زړه پورې ملګرو، یارانو، دوستانو، څومره ملګري چې مونږ ګوري، څومره ملګري چې مونږ اوري، څومره ملګري چې مونږ خوښوي او که مو نه خوښوي، نو د ټولو مننه کوو. خو نن چې کوم دی، نن په دې سکرین باندې داسې ډرامې ډایلاګ نه دي، نه زمونږ داسې شو ده، نه څه د بل څه اشتهار دی. صرف دغه یو ریکویسټ زما تاسو ته دی، څومره ملګري چې ما ګوري، چې زمونږ ډېر یو نامتو هنرمند، زمونږ د پاکستان ټلویزیون پېښور هنرمند، یو داسې هنرمند چې موږ ډېر ماشومانو چې دې ډرامې به په ټلویزیون باندې موږ کتې، او هغه خلکو سره په هغه وخت کې د عجب ګل، جهانګیر خان، زیب خان، زمونږ د پاکستان ټلویزیون چې کوم نامتو اداکارانو، سید سردار بادشاه، طارق جمال لالا دي، دې ټولو سره هغه کار کړی دی. هغه نوم دی ارشد حسین. جی بالکل، ارشد حسین د مردان اوسېدونکی دی، زمونږ ډېر ښه ملګری دی. زما سره صرف دغه اتفاق شوی چې تعلق زما د هغه شته، خو صرف یو ډرامه کې ما هغه یو ځای شوي، او د هغه سړیتوب، د هغه انسانیت، د هغه اخلاق د کمال. ګرانو ملګرو، نن ما ته ډېر لیټ پته ولګېد، هغه زموږ ملګری چې کوم دی، نو هغه په یو رنځ باندې اخته دی، په یو بیمارۍ کې راګیر شوی، د رب د طرف نه امتحان دی. الله دې وکړي چې بغیر زموږ د دې خبرو، بغیر زموږ د دې ریکویسټ او بغیر زموږ د دې امداد نه، هغه خدای پاک هغه ته شفای کامله ورکړي، چې هغه جوړ شي او هغه ته خدای پاک ښایسته صحت ورکړي، لکه څنګه چې مخکې. خو بهرحال دنیا ده، د یو لاسه پړق نه خېږي، څوک به زموږ په کار راځي، د چا به موږ په کار باندې راځو. دغه ریکویسټ دی چې هغه په دغه مرض باندې د کینسر، د سکن کینسر، یو موذي مرض دی چې په هغې کې اخته شوی دی. الله دې دله شفای کامله ورکړي. دغه ملګرو ته زموږ ریکویسټ دی، د چا چې اوس دس کېږي او زموږ دغه ملګري سره څه ناسې هیلپ کولی شي، څه ناسې امداد کولی شي، د چا چې اوس 10 واله خلک وي، د هغوی ته ریکویسټ دی، ښه خلک اوس هم دا ژوندي دي، دا دنیا چې کوم ده، دا د دغه خلکو د مخه آباده ده، چې دغه کمزورو خلکو سره، دغه ناروغو خلکو سره هغوی خپل امداد او خپلې رابطې لري، خپلې اړیکې ورسره ساتي. زموږ د دغه ارشد حسین ملګري نمبر په دې سکرین باندې چلیږي، د هغه ایډرس، د هغه اکاونټ نمبر او د هغه خپل پرسنل د موبایل نمبر، تاسو بالکل په دغه باندې کانټیکټ کولی شئ ارشد حسین سره. که زموږ په دې وینا کې کېږي او داسې څوک ملګري وي چې زموږ دا خبرې داسې مخیر حضرات ته ورسي، نو تاسو پلیز زموږ د دغه ملګري سره کانټیکټ وکړئ، او دغه اکاونټ نمبر، دغه موبایل باندې کوم سکرین باندې کوم موبایل نمبر دی، دا د هغې پرسنل نمبر دی، هغه چلیږي، ضرور سره کانټیکټ وکړئ. او زه به د ارشد حسین دپاره صرف دغه یو شعر ویم چې راشه د خپل اواز او خپل انداز جادو دی وکړه، راشه د خپل اواز او خپل انداز جادو دی وکړه، ستا د خوږو خوږو خبرو خلک ناز په تمه. ډېره زیاته مننه. نعیم مخلص.